بسم الله الرحمن الرحیم. محمد فرید ثاقب یم. غواړم تاسو ته د اتم ټولګي ریاضي تدریس کوم چې نننۍ موضوع م ده د تقریبي مربع جذر د نیولو عمومي طریقه. او تېره ورځ موږ تاسو د حقیقي عددونو خواص لوستي وو. څوک ویلی شي چې د حقیقي عددونو خواص څو وو او کوم وو؟ موږ تاسو د حقیقي عددونو خواص په جمع کې هم د تبدیلي خاصیت ولوست او په جمع باندې د ضرب توزیعي خاصیت و او بل هم د ضرب په ضرب کې اتحادي خاصیت. دغه درې خاصیتونه موږ تاسو تېره ورځ ولوستل. د A او B C تقریبي یا خپلواک چې کولی شو هر رقم عدد ولیکو، د دې دپاره اختیاري اعدادو ته تعریف کړل او ثبوت هم کړل. اوس د مربع جذر تقریبي مربع جذر نیولو عمومي طریقه. تاسو که کتاب ته ځیر شئ په دې شکل کې وینئ چې دوه عددونه یې راکړي چې مکعب او مربع جذرونه یې دي. وایي د 125 عدد مربع جذر په لاس راوړئ او هم د اتو مکعب جذر. ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو په اووم ټولګي کې هم مربع جذر تعریف کړی او هم په دوو طریقو په لاس راوړی وه چې یوه یې د تجزیې طریقه وه او بله هم د جذر عمومي طریقه وه. او مربع جذر موږ داسې تعریف کړ چې د یوه عدد د دوو مساوي ضربي اجزاو څخه یوې ته یې د همغه عدد مربع جذر وایي. او دلته په کتاب کې چې تاسو ته ویلي چې آیا د اته مکعب جذر بدون د تجزیې نه په بله طریقه هم لاسته راوړی شو او که نه؟ تاسو فکر پرې وکړئ په دې کې تاسو څه وایئ چې آیا بدون د تجزیې نه کومه بله طریقه شته او که نه شته؟ او په همدې ډول ویلي دي چې د 125 عدده مربع جذر تام عدد دی او که نه دی. که چیرې موږ د دواړو خبرو ته ځیر شو، موږ ویلي چې د اتو مکعب جذر یا هر مکعب جذر بدون د تجزیې نه بله طریقه موږ نه لرو چې په هغه باندې ونیسو جذر پیدا کړو. او 125 مربع جذر هم که چیرې موږ تاسو د مربع جذر په عمومي طریقه باندې پیدا کړو نو دا اشاري راځي، یعنی بدون د تام عددونه نور اشاري عددونه هم راځي. نو موږ اوس په دې لټه کې کیږو، په دې کوشش کې کیږو چې موږ تقریبي جذر پیدا کړو. یعنی داسې عدد موږ تاسو نه لرو چې هغه په خپل نفس کې دوه ځلې ضرب کړو او 125 په لاس باندې راکړه. نو بیا هم تاسو وګورئ دا په خپلو کتابچو کې حل کړئ، چون موږ تاسو عمومي طریقه لوستې وه د اووم صنف نه، په یاد به مو وي. اوس موږ تاسو راځو په کتاب کې یوه بېلګه راکړې، وایي چې د 625 عدد مربع جذر تاسو په لاس راوړئ. د 625 په دې ډول موږ تاسو لیکو چې د 625 مربع جذر په لاس راوړئ. دا رقم ته تاسو په اووم ټولګي کې لوستي. موږ ویلي وو چې د ښي خوا نه دوه عددونه څنګه کوو؟ جدا کوو یې او دا بیا تقسیموو. اوس دوه داسې عددونه پیدا کوو چې په خپل نفس کې ضرب کړو تر شپږ څخه ډېر نه شي. هغه څو دي؟ دوه دي. دوه په دوه کې څلور. څو باقي پاتې شي؟ دوه باقي پاتې کېږي. اوس څه کوو؟ اوس دغه دوه عددونه هم څنګه کوو؟ راکوزوو یې د لاندې. اوس دغه دوه مربع کوو یا یې دوه چنده کوو، لیکو یې په دې ځای کې دوه چې دوه چنده کړو څو کېږي؟ څلور. اوس داسې عدد پیدا کوو چې په خپل نفس او په دغه څلور کې ضرب کړو ته 225 څنګه نه شي؟ ډېر نه شي، د دې سره مساوي شي یا که مساوي کېږي نه دې ته نږدې قیمت پیدا شي. څو به وي هغه؟
چورته ووایئ هغه 15 دي ځکه موږ د اول خانې ته فکر کوو 15 په 5 کې څو کېږي 25 دوه اصل کېږي 15 په 4 کې شل دوه هغه اصل وه 22 پس دا د دې څخه منفي کېږي خلاص یعنې د موږ د 615 عدد مربع جذر څو دی عبارت د 15 څخه دی پس موږ داسې لیکو چې 615 مربع جذر مساوي کېږي د 15 څخه یعنې 15 داسې عدد دی چې دوه واره یې په خپل نفس کې ضرب کړو 615 کېږي. اوس راځو د کتاب یو بل مثال ته مثال دی وایي دویم مثال دی تاسو وایي د 1,940 مربع جذر په لاس راوړئ لیکو یې د دې مربع جذر په لاس راوړئ. ښه موږ تاسو ویلي وو چې د دې خوا نه دوې خانې جدا کوو. ښه داسې عدد پیدا کوو چې په خپل نفس کې ضرب کړو تر 11 ډېر نه شي 3 دی 3 په 3 کې نه د 11 نه چې نه لوړ شي 2 دا دوې خانې راکوزوو چې نه شپېته شي. اوس څنګه کوو اوس موږ تاسو 3 دوه چنده کوو 3 چې دوه چنده کوو څو کېږي 6 بشي. اوس داسې عدد پیدا کوو چې په خپل نفس او 6 کې ضرب کړو ته 290 څنګه نه شي ډېر نه شي څو دي 4 4 په 4 کې 14 یو اصل کېږي 4 په 6 کې 24 یو اصل وده 15 فقط لږ څه کم شه د 9 نه چې 6 لاړ شي 3 او د 6 نه چې 15 لاړ شي یو. اوس څنګه کوو دا دوې خانې راکوزوو چې 1440 شي. اوس بیا موږ تاسو دا دوه چنده کوو کله چې 4 دوه چنده کو څو کېږي 8 او 3 چې دوه چنده کو 6. اوس ملګریو بیا داسې یو عدد ورته ګورو پیدا کوو چې په خپل ځان او دغه 8 کې ضرب کو ته 1480 څخه ډېر نشي. کوشش کوو چې داسې یو عدد پیدا کړو چې دې سره مساوي وي تر څو د منځه لاړ شي د موږ عملیات پای ته ورسېږي. هغه چې ګورو 2 دي 2 په 2 کې 4 2 په 8 کې 14 یو اصل 2 په 6 کې 12 یو هغه ده دی 14 خلاص شوه. نو د موږ جذر عبارت چی څخه دی عبارت 342 څخه چې موږ تاسو په دې ډول باندې لیکلی شو مربع جذر عبارت 342 څخه. دلته موږ تاسو پوښتنې لرو نو تاسو خپل پوښتنه به تاسو کورنۍ دنده شي راتلونکي ساعت کې به بیا وګورو او که چیرې مشکل کې لاره حل به یې کړو. راځو فعالیت ته. فعالیت یو جدول راکړی په دې شکل باندې عدد دی او د عدد مربع یې راکړی دا هم تاسو په خپلو منځو کې دلته کار کړئ. د دې فعالیت په تسره کولو سره موږ ته
دا نتیجه په لاس باندې راځي چې دا نتیجه د موږ تاسو سره د تقریبي جذر پیدا کولو کې مرسته کوي. موږ وایو چې د اشاري رقمونو شمیر د هغه اشاري رقمونو شمیر د مربع نیمایي دی. له دې قاعدې څخه موږ تاسو کولی شو چې د یوه عدد مربع تقریبي جذر پیدا کړو. که چیرې موږ تاسو یو مثال ولرو چې وایي د 1438 مربع جذر پیدا کړئ. د څو؟ 1438 عدد عدد چی پیدا کړئ؟ مربع جذر پیدا کړئ. اول څه رقم عملیه په اجرا کوو؟ څه کوو؟ موږ ویلي وو چې د ښی خوا نه دوه عددونه جدا کوو، جدا هم کړل. اوس څنګه کوو؟ اوس داسې یو عدد پیدا کوو چې په خپل نفس کې ضرب کړو تر 14 ډېر نه شي او تر 14 لاندې 1 2 3 په 3 کې نه. د 14 نه چې نه لاړ شي څو پاتې کېږي؟ 15 پاتې کېږي. دا دوه عددونه هم خپله راکوزوو. اوس څه کوو؟ اوس موږ تاسو 3 دوه چنده کوو، 6 بشي. اوس داسې عدد موږ تاسو پیدا کوو چې په 6 او په خپل ځان کې ضرب کړو تر څو ډېر نه شي؟ تر 538 ډېر نه شي. هغه څو دی؟ 9. 9 په 9 کې نه 4 څلور اصل راځي ملګریو. 9 په 6 کې 2 او 4 اصل دی څو کېږي؟ 6 چې 409 راغلل. موږ دا بیا هم د دې څخه منفي کوو. د 18 نه چې نه لاړ شي 8 پاتې کېږي. د 12 نه چې 6 لاړ شي هم 6 پاتې کېږي. اوس بیا دا دوه چنده کوو. اوه چې 14 یو اصل کېږي. 3 او 3 6 هغه دی هم 9. اوس ګورو چې 8 باقي پاتې شول. داسې عدد نشته چې ضرب یې کړو تر دې سره مساوي شي یا د دې نه کم وي بلکې لویېږي. نو څه کوو؟ موږ تاسو په دې ځای کې د اشارې څخه کار اخلو، یعنې دلته اشاره جګوو، 2 صفره په دې ځای کې ایږدو، دلته یې کېږدو یا دلته یې بیرته بیا را نقل کوو. یوه خبر ده ښه صفرونه هم ورکړل، هلته هم اشاریه شوه. اوس داسې عدد پیدا کوو چې څنګه شي؟ په دې کې ضرب کړو د دې سره مساوي شي یا هم یو څه ترې کم شي. په همدې ډول باندې یو څه ادامه ورکوو. نه ورکوو. نه په 9 کې 1 8 اصل شوه. نه په 4 کې 6 4 اصل او نه په 9 کې 3 چې 4 هغه اصل و څو 9. بیا یې منفي کوو. د لاس نه چې یو لاړ شي نه پاتې کېږي او د 9 نه چې 4 لاړ شي بیا څو پاتې کېږي؟ 6 پاتې کېږي. 5 پاتې کېږي. وبخښئ. 5 پاتې کېږي. خو بیا ګورو چې دلته بیا عدد راغی، بیا داسې اشاري کوو. خو مطلب داسې یو تام عدد پیدا نشو موږ ته. نو پس موږ وایو چې د 1438 مربع جذر عبارت تقریبي جذر عبارت دی د 9.9 څخه چې په دې ډول باندې لیکو. تقریبی جذر مساوی دی د 9.9 سره. دې ته تقریبي جذر وایي. په همدې ډول یو بل مثال راکړی. وایي تاسو
تر 2 رقم اشاری پورې تقریبي جذر پیدا کوي. دا خو یو رقم و. هغه هم په عین ډول په همدې شکل دی. هغه د تاسو اوسنی فعالیت تاسو اضافتا په کتابچو کې ورسوئ، یو د بل سره مقایسه کوئ او په همدې 14 مخکې تمرین دی وی تر یو رقمي عدد پورې تر یو رقمي اشارې پورې تاسو تقریبي مربع جذر پیدا کړئ او بل وی تر 2 رقمي اشارې پورې د لاندې عددونو مربع جذر پیدا کړئ. دا هم د تاسو کورنۍ دنده ده او په بل ساعت کې به یې ګورو انشاءالله. اوس د تاسو درس پای ته رسیږي. دغه ودې تقریبي مربع جذر د نیولو عمومي طریقه. نورم نو په خدای سپارم. الله مو مل شه او ښې چارې.